بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللسم نمبر مخرج أو آخری مخرج خیشوم. خیشوم د پوزې شپېلې ته وایي. د پوزې شپېلې دا د پوزې هغه برخه کې ده چې د پوزې یعنی دماغ چې ورته موږ تاسو وایي او د خولې ترمنځ چې کوم لاره ده هلته دا قرار لري. یعنی دا پوزه چې ده دا خولې ته لاره لري. کله کله انسان اوبه څکي یو ناڅاپي یو حالت ورباندې راشي هغه دا اوبه یا څه شي د پوزې د لارې راوځي. فکر هم کړی ځکه هلته لاره موجوده ده. او یا مثلا پوزه کې څه دوا څه شی اچوي د هغې تریخوالی یا هغه ذایقه چې ده نو سړی په حلق کې څه شی کوي احساسوي. دلته یو لاره موجود ده. همدغه لاره کې یو شپېلې موجوده ده او دا ډېر قوي کار کوي. زمونږ کار خو یوازې د غونې سره ده. د انسان د جسم دپاره دا ډېر مفید ده. دا فلتر ده. فلتر د دننه د انسان د وجود نه چې کوم هوا او تنفس راوځي هغه هم فلتر کوي بیرون چې راوځي او بیرون نه چې کوم شی ته راکاږي هغه هم فلتر کوي. دوړه ده، ګرد ده، غبار ده. صحیح ده. موږ ورته پوزه داسې کوو هلته د انتقالیږي یا دا ګرد ده ټول چې انتظار شي دا نه خولې ته نه همدغه د پوزې شاوخوا څنګه شي تپل شوي ټول هلته فلتر کېږي. ماشینونو ته الله تعالی قدرتي لګولی. او د دننه خوانه مثلا تا چې ته بدبویه شی خوړلی که نه او مسجد ته راځې دا خو منع ده که نه. پیاز دې خوړلی، اوږه دې خوړلی یا یو بل څه شی داسې ته نه غواړې چې زما دا بدبویي خوره شي. نو ځینې خو طبي خبرې دي چې خواږه شی خوړل دا بدبویي ختموي. یو ټولو کې اهمه مسله چې هغه اسانه ده که مصرفه د هغه دا ده چې دغه تنفس به ته د خولې د لارې نه باسي. دا کوم نفس چې راځي که نه هغه به خوله بنده کړي د پوزې د رانه چې وباسي دا بیا بوی نه کوي. دا هلته فلتر کېږي. الله تبارک وتعالی هلته فلتر کوي. هغه بوی هلته څه کېږي سارېږي. لکه مثلا کله کله سړی ټکې کوي که نه دا بعضې خلک چې ډېر وخوري که نه بیا ځینې خلکو خوا یو ډزم پکې وکړي که نه دا خو ناروا ده. دا کار نه دی کول پکار. دا کنټرولول پکار دي چې کنټرول شو. کنټرول یې په همدې کې دی چې خوله بنده که او دا آواز به هم قطع شي او حد اقل هغه چې راوځي هغه هوا هغه به د پوزې د لارې چې خارج شي پوزې د لارې نه که نه نو هغه بیا بوی نه کوي. که مجلس کې ناست یې مونځ کوي هغه کوي نو دا خبر که ګندنه دې خوړلی نو بیا به د خولې هغه به لږ کلک ساتي چې نور خلک درنه په عذاب نه شي. صحیح شو. دې کې الله تعالی ډېر فواید ایښي دي. خیشوم باندې بحث کوو. ښه دا کومه ساحه ده لنډه نښه به ته ادرس به درته درکړمه. ادرس یې دا ده چې ځکه اوس نور بنده ده نو اوس دننه موږ تللی نه شو کامره نشته چې زه هلته پکې وګرځوم او طبي هغه کې دا شی شته ګوره هلته کامره دننه کې ټول جزیات ورته ښودل کېږي. نو دا چې ته هغه ساحه ده چې که ته اودس کوې که نه مزمزه او استنشاق وخت کې چې کله موږ پوزې ته اوبه اچوو او پوزې ته اوبه کش کې ته او دغه ځای ته چې اوبه ورسېږي او داسې یو شاټ کوي چې وچې اوښکې د روانې شي. کله هم تجربه کړی دا کار که نه نن بیا وکوئ دا کار لږ وکوئ. اوبه کش کوي تاسو اندازه معلوم شي چې دا کوم دا خیشوم یعنی دومره نازک ځای ده دومره نازک ځای ده چې اوبه هم نشي برداشت کولی. الله تبارک وتعالی هم دومره نازک ځای ده دومره لوی سرنګ ورته جوړ کړی ده اخر سون کې ورته په ځای کړی ده او که دا دلته وچټي لاس به لګېده نو بس چغې به دې وتلې. د الله خو کار کې حکمت ده که نه. هلته ځای په ځای کړی دی چې دوړې نه په امن د لاس نه په امن د بل چیز نه په امن بل شی په یعنی دومره نازکه ده چې اوبه هم نشي برداشت کولی. او الله تبارک وتعالی د دغه لوی ماشینري د فعال ساتلو دپاره نو هلته په خپله ذاتي طور باندې هلته داسې مواد پیدا کړي چې دا همیشه مرطوب ساتي. که د یوې ورځې دپاره دا وچ شي سړي باندې ټول ژوند تریخیږي. دماغ مې وجدي وایي کار نه کوي. هلته هغه پوزه و هغه خیشوم وچ شوی او دا د خیشوم دا مواد په ابتدا کې ډیري ځکه ماشومان نه پوهېږي په دې باندې چې زما غږ وکړي چې مثلا زکام یې ما ویلی شي ماشوم
نشي ویلی. نو هغې ته به الله تبارک وتعالی د اوبو فیصدي ډېره کړې ده او کله کله هغې همدومره ورته ضرورت وي. اگر که مور او پلار نور خطې پتنګ دا مثلا دا نوم ورته واخلي چې ولا دا وګوره دا ګړنګن دی او دا هغه دی دا که دغه نه دي دغه مواد دا موبلاین به ورته ووایو. دغه موبلاین چې دی الله تبارک وتعالی د انسان د ګټې دپاره پیدا کړي دي. دا چټي شی نه ده. ګوره همدغه شی چې تا باندې الله تعالی بند کي په خدای چې ټول دنیا ورپسې ولټوي ولا کې بیا پیدا کړي. قدرتي طور الله تعالی مال ته پیدا کوي. تر څو دا ذهن چې دی نو تاسو به تجربه کړي دا کار. کله کله سړی چې ذهن وچ څومره تکلیف وي نه د ډوډۍ خوند درکوي نه خوب ترې کولی شي ځکه چې هلته دا دماغ څه شی وي وچ وي. نو څومره چې د انسان عمر جګیږي نو بیا دسمال ته ضرورت نه پیدا کېږي. پخوا به ماشومانو به دلته به دسمال لګولی و که نه هغه چې هلته ډېر راته نو هغه به ورته کنټرول کېده. اوس خلک چې دی نو په جیبونو کې ساتي خو تر څو چې مریض شوی نه وي زکام شوی نه څوک د دسمال نه ډېر استفاده نه کوي. خو دا ضرورت ده. دغه ځای ته خیشوم ویلی کېږي. الله تبارک وتعالی د خیشوم د حفاظت دپاره او مال ته قدرتي طور باندې او مال ته مواد تولیدېږي تر څو دا خیشوم مرطوب او لوند وساتي تر څو چې ته کله غونه ادا کوې چې صحیح ادا کړې. دې ورځو کې دا پکې ده چې څوک ډېر سملي که نه سهار چې راپاڅېږي نو دا خیشوم یې متاثره شوی دا خیشوم متاثره شوی نو بیا سهار کې داسې ډېر کار نه کوي. او تاسو یقین په خدای وکړئ که یو رکو تلاوت تاسو وکوئ او دا پوز هم بند دی دغه یو رکو تلاوت به دومره بوج در باندې راوړي لکه یوه سپاره او دماغ د خوشي دوه سپارو باندې به هم نه پوهېږي دوه سپارو باندې به هم نه پوهېږي. نو دا ډېر مهمه لاره ده الله تبارک وتعالی ته پیدا دغه ته خیشوم ویلی کېږي. انشاءالله درس ورته پیدا کړه که نه یعنې لنډ دا چې لنډ چې ووتلی یو لپه اوبه دې پوزې ته واچوئ لږ یې کش کوي نو یقین وکړه دومره درد کوي چې سړی وچې اوښکې روانې شي. دومره نازک ساحه دقه ساحې ته خیشوم ویلی کېږي او دا غونه د همدقه ځای نه راوځي. غونه هغه آواز ته ویلی کېږي چې د پوزې نه راوځي د پوزې د شپېلې نه راوځي. صحیح شو که نه دغه ته لکه ان دا زما خو دا خوله خلاصه ده او که دا خوله بنده کړي لکه عم شته که پوزه دې بنده کړه صحیح شو دقه شپېلی دا غونه ده. او که دا چېرته ادا نشي نو تفصیل بحث به وروسته کوو چې دا لازمي ده که عارضي ده مخرج ده که صفت ده انشاءالله تدریجي موږ مخکې روان یو. نو دلته غنه ده خبره ده نو غنه دقه ځای نه ادا کېږي او هغه آواز ته ویلی کېږي چې د پوزې لاره نه څه کېږي خارجېږي. موږ کله کله په دې غنه کې هم ګوره چالاکي کوو غنه کې هم چالاکي کوو او زه چې کله امتحاناتو ته لاړ شم بیا هغه استاد یې راغواړم ورته وایم استاده دلته راشه دا یې څه ویل ته وایي غنه یې وکړه کومه ده غنه دلته لکه مثال به درته وایم فمن يعمل دا غنه ده که نه کومه ده غنه موږ د غنې پیښې کوو که غنه دې کړې چې پوزه بنده کړم باید اواز بند شي که نه دا غنه ده موږ څه کوو فمن يعمل وجوه يومئذ وجوه دا خو د خولې اواز ده چې ته راباسې د خولې اواز ما باندې د پوزې په اواز باندې خرڅه چې غونه مې وکوله دا غونه نه ده دا د غونې کاپي ده چې تا غلط روان کړی ده. استادان دې متوجه وشي دې ته ګوره ښه شاګردان داسې وایي فمن يعمل هېڅ تغییر پکې نه راځي او که دا غونه شوه پوزې ته وخته صحیح شو تغییر پکې راځي هلته دې ته متوجه اوسېږي چې غونه د پوزې نه ادا کېږي کوم اواز چې د پوزې نه راونه وت هغه غونه نشي کېدلی. خلکو پرې وغولوئ خو استادان پرې قاریان او څوک چې په دې پوهېږي هغه بیا نه غولېږي په دې باندې هلته به تا نه نمرې کم کړي هلکه غونه دې پرېښی ما خو غونه کړې ده نو کومه ده نو دا غونه ده نو دا خو غونه نه ده که نه دا غونه نه ده. نو د پوزې د دغه شپېلي ځای نه چې دی نو دغه د خیشوم برخې نه چې ادا کېږي غونه ادا کېږي. اوس سوال دلته یو مطرح شوی دی دا غونه مخرج ده که صفت غونه مخرج ده که صفت نو جواب وایي چې غونه جواب لنډ جواب خو دا دی چې هم مخرج ده او هم صفت. مخرج ځکه دی چې په مخارجو کې راغی او وایي صفت ځکه دی چې په صفتو کې به هم
راشي. خو نو ولې مخارج هم څنګه یو شی دوه کېدلی شي، هم د مخرج وي او هم د صفت وي. او بل خبره پکې دا ده چې مخرج خو د حروفو دپاره موږ تعریف داسې وکړه که نه، د حروفو د وتلو ځای. نو غونه خو اوس حرف نه ده، غونه خو اوس حرف نه ده، دا یو حالت ده، دا یو کیفیت ده. او کیفیت خو وی صفت، کیفیت ته خو صفت ویلی کېږي. نو دلته جواب دا ده چې غنه مخرج هم ده او صفت هم ده. په ځینې حالاتو کې مخرج ګرځي او په ځینې حالاتو کې صفت ګرځي. کوم حالاتونه دي متوجه شي. وی غنه د میم مشدد او نون مشدد او د مدغم شوي میم یعنی ادغام ناقص دپاره مخرج ده. هلته مخرج ده. صفت خو دې ته ویلی کېږي کله کله ادا کېږي او کله پاتې کېږي هم. او مخرج خو دا که مخرج هغه ونه شو بیخي هغه شی څه کېږي د منځه ځي. اوس په عامه کې یا په انه کې چې نون مشدد او میم مشدد دي، ته غنه مه کوه دا میم بیا ادا کړه، څه رقم ادا کوې. یو کس شته چې دا ادا کړي، غنه دې پکې نه وي او دا دې ادا کړي، نه ادا کېږي. نو لهذا د دوی دپاره شی ده، شی ده مولوي صاحب مخرج ده. د مشدد میم او د مشدد نون او د مدغم شوي میم دپاره شی ده مخرج ده. او د نون مظهر او نون متحرک دپاره صفت ده. نون مظهر دا د مدغم په ضد کې راغلی، هلته نون مدغم او دلته نون مظهر، یعنی هغه نون چې په هغې باندې اظهار کیږي، ښکاره ویلی کیږي. او د نون متحرک دپاره متحرک نون چې زبر لري، زیر لري، پیش لري، صحیح شو، نو د دغو دپاره چې ده بیا دا صفت ده. یعنی مطلب دلته دا شو چې دا غنه هم اوس په دوو برخو باندې وویشل شو. نو دا بیا تفصیل به انشاءالله وروسته راځي چې یو ته چې دی نو غنه آني ویلی کېږي او بل ته غنه زماني ویلی کېږي. دغه غنه آني برخه چې ده، غنه آني برخه دا صفت ده او غنه زماني برخه صفت ده او غنه آني چې دی نو هغه مخرج ده. انشاءالله به دا په تفصیل کې هلته بیا څه کوو موږ په تفصیل کې به انشاءالله هلته ذکر کوو چې کوم ځای کې ځکه دا چې صفت شو نو په صفاتو کې را روان ده. مخرج خو موږ وپېژنو چې دا یو مخرج او د خیشوم نه ادا کېږي. نو صفت برخه به انشاءالله په صفاتو کې تفصیل سره ویو چې کوم ځای کې د غنې بحث کېږي، هلته بیا د غنې دا تقسیم بندي هم همالته کوو، د غنې مراتب هم راځي، هغه به انشاءالله همالته ویو. آخرنۍ خبره دا ده چې د مخرج د معلومولو طریقه. مخارج موږ وپېژندل، 18 مخارجو په 5 اصولو کې ځای په ځای شوي وو. 3 اصوله چې دی نو هغه محققه او مربوط وو، حلق او لسان او شفت چې 28 حروف ترې ادا کېدل، او حروف مده د جوف نه او غنه د خیشوم نه. اوس موږ غواړو د یو حرف درست مخرج معلوم کو چې آیا زه د خپل ځای نه صحیح ادا کوم او که نه ادا کوم، د هغې طریقه به صحیح شو. زه دا غواړم چې فا آیا زه درست ادا کوم که نه ادا کوم. د درست د ادا کولو دپاره او ما ته ځان د اطمینان قلب دپاره زه باید څه وکړم چې زه پوه شم چې دا فا ما درست ادا کړله، یا حا ما درست ادا کړه، یا با ما درست ادا کړله. د هغې طریقه دا استادانو ښودلې ده چې همدغه حرف چې تی غواړې چې مخرج معلوم کړي، تی غواړې چې مخرج معلوم کړي، دا به ساکن کړي او ماقبل به یو متحرک حرف راولي. په هر ځای کې چې د ده آواز ودرېده او ختم شو، مقه ځای د شی ده مخرج ده. لکه مثلا فا، فا به موږ څه کوو ساکن به کوو، ماقبل به تېنه یو متحرک حرف راولو. لکه فا نه مخکې موږ زبر راولو، نو چې دا زبر د فا سره وجنګی که نه، لکه حمزه زبر راغلی او ته فا سره جنګی تر څو د فا مخرج معلوم کړي. څنګه به وایو اف اف. کوم ځای کې آواز ودرېده؟ لاندې شونډې او بره غاښ یو ځای شول، همدغلته آواز څنګه شو ختم شو که نه. د ده مخرج همدا ده، موږ همدا ښودلی یو که نه، د لاندني شونډې منځ او د ثنایه غاښونو سره د یو ځای کېدو نه. یا مثلا موږ وایو چې با او میم ادا کېږي د دواړو شونډو د یو ځای کېدو نه، و د دواړو شونډې یو ځای که چې با تې جوړېږي او که نه جوړېږي. ام ام لم ام لم میم جوړېږي که بل شی جوړېږي. هغه بري او بحري اختلاف خپل ځای، هغه خو تاسو ته یاد ده، هغه به ګورئ چې
میم چې دنو بری دنو وچه حصہ لګي او با چې دنو بحری دنو لمده حصہ لګيږي. بهرحال د یو ځای کېدو نه با او میم څه کېږي ادا کېږي. یا واو د واو مخرج معلومو او 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 بو ثو دا. یا مثلا د الف هغه معلومه وای او الف خو وی خالی ما قبل فتحه ورته راولا خو مد په صورت کې ویل کی قا قا. دا اواز کم نه شروع کی د قاف نه ورستا جوف نه راوځي بیرون یې چې تب لګي را لګي خو دغه مخرج دنو. کانو ګوره کا کې د الف مخرج ده او نو کې د واو مخرج ده. صحیح شو. یا مثلا سین اس اس ثا اث اث. دا چې په دې اوازونو کې فرق ده بعضو اواز جاری کیږي بعضو نه جاری کیږي. دا مشکل به په صفاتو کې حلیږي ښه ځکه هغه باندې اوس بحث نه کوم هغه بیا خپل ځای باندې راځي. دلته صرف مخرج دلته خو ذال موږ وایو چې ذال ادا کیږي د ژبې سر د ثنایا علیا غاښونو د سرون سره د لګېدو نه. وته چې کله ذال وایې ته وګوره چې دغه ژبه ستا بیرون راوځي که نه راوځي. اعوذ. صحیح شو. اظلم او لګېږي که نه لګېږي. یا مثلا تا ده ات ات کوم ځای کې لګېږي د ژبې سر د ثنایا علیا بیخونو سره. صحیح شو. عین ځای مې درته ښودلی و که نه وسط حلق. صحیح شو که نه. یا مثلا قاف حق حق جګېږي داسې حق قاف ساکن کا او الته مخ متحرک حرف راواله نو د جبې بیخ خپله بره تالو طرف جګېږي او تالو ته کې چې هغه لحات ټوکړې غوښې سره هم لګېږي ځکه ورته دې ته څه وایي لهتیه وایي. د هر حرف مخرج که تاسو معلومول غواړئ دقه طریقه شو. هغه حرف به ساکن کې د هغې نه مخکې به یو متحرک حرف راولئ هغه که حمزه راولئ که بل راولئ نو چې کوم ځای کې د ده اواز ودرېد او مقه ځای د ده څه ده مخرج ده. دا نقشه کې چې دی نو خیشوم دلته ښودل شوی ده. ګورئ دا د خیشوم نښه تاسو وګورئ بلکل د پوز هغه منځ برخه ده چې همدغلته لاره کته شوې ده لاندې طرف ته. الحنک الاعلی دا پورتنۍ ژامې ته ویلی کېږي. شونډې ګوره دواړو شونډو ته اشاره شوې ده. شفتین اسنان غاښونه لسان ژبه او د خولې دننه خالیګاه جوف او حلق چې دی نو هغه ستونی ده. بس ده. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.